کپړې به داسې تنګې کړي چې په کپړو کې به بربنډوي بالکل. نن زموږ خویندې که ټي وي کې لمن جولۍ کمیس اوږدېږي، زما د خور کمیس اوږدي، د سړک د غاړې جارو ته بیا ضرورت نشته. ونساؤنا او څه جنکۍ ښځې به مې کاسیاتن جامې به چلي خو عاریات هغې کې به بربنډي. حدیث کې ډېرې معنی دي. یوه معنی دا ده کپړې به داسې تنګې کړي چې په کپړو کې به بربنډوي بالکل. حجاب به مچلی خو ته به وایې چې د حجاب د پاسه به اوسي و برقه ور واچومه. ونساء کاسیات او محمد رسول الله وی عاریات او بیا وی مومیلات مایلات. بلم زنا ته مایله کوي خپل به مایله کیږي. او نشانې څه دی؟ رؤوسهن دا د سر دا ویښتې کاسنمة البخت المایله، لکه د بوختي د وښ کوپ چې څنګه کوږي. ځای لاړ شئ کور کې د ښځو دا سرونه مو ګورئ، د لوڼو وګورئ، د میندو مو ګورئ، د خویندو وګورئ چې څه به کیږي. جناب محمد رسول الله علیه السلام وی لا يدخلن الجنة، چرې به دی جنت ته ننوځي، ولا یجدن ریحها، د جنت بوی به هم ونه څکي. ای زما مسلمانې خورې، ای د الله بندګۍ، ای د نبي د شفاعت امیدوارې، ای د جنت تمهګیرې، ای د مسلمان بچی چې په خرابو لباسو جهنم ته ځي، ولې ځان تباه او برباد کې؟ نن زموږ خویندې که ټي وي کې لمن جولۍ کمیس اوږدېږي، زما د خور کمیس اوږدي، د سړک د غاړې جارو ته بیا ضرورت نشته. او که چېرته په ټي وي کې کمیس لنډېږي، زما د مسلمانې خور جامې دا د یو نیم او پاباندې یو ګز نه کېږي. دا هغه د نن نه 1500 کاله مخکې محمد رسول الله ویلي دا ښځې جنت ته نشي تللی، د جنت بوی هم نشي څکلی. الله دې زموږ مؤمنانې خویندې دینداره جوړې کړي. الله دې په صفاتو د سوره احزاب جوړ کړي چې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات